فقط دغه یو خبره کوم چې هغه د خپل د قرض د خلاصېدو په بدله کې دا دغه ورکوي خو داسې دی چې خبره دا ده چې اوس دا دایره به په طالبانو راتنګه نشي ځکه چې دا خلک ګوره دایره په طالبانو باندې هغه وخت تنګه وه چې شاهین صاحب محترم تاسو ته وریا صاحب ته ټول سلامونه وړاندې کوم اصلا ګوري تاسو چې یو موضوع راوړئ د هغه موضوع په مطابق تاسو ډسکشن او تبصرې پاکستان هیواد که امریکا ته اډی ورکوي دا د هغه خپله پالیسي ده خو که د ده له هیواد نه په ما حمله کیږي بیا به نو جواب ویني انشاءالله العزیز بې جوابه څوک نه پرېږدو چې هر ملک ولو که د مکې امام وي ولو که د مکې امام افغانستان باندې د حملې فکر او سوچ کوي د هغه جواب په سوک ورکول کیږي دا چې په ګاونډي هیواد کې یو څوک چاته اډی ورکوي هغه خپله موضوع ده خو که دغه اډی د ما په خلاف استعمال شولې بیا به انشاءالله العزیز هغه سات او هغه مسلات مونږ خپل دښمن چې په هر هیواد کې وي مونږ ته جغرافیا مهمه نه ده زمونږ دښمن ده خو چې زمونږ په خلاف باندې اقدام وکړي امریکا ته مونږ سرې سترګې ښودلې په ټول عمر به امریکا چې لاس د غومره غټم شي نور به په افغانستان د حملې جرأت ونه کړي انشاءالله العزیز دا چې ځینې غلام فکره خلک راځي موضوع بلې خواته بیایي زمونږ موضوع د افغانستان په روان حالاتو باندې ده روان حالات څنګه دي په 2001 کې طالب باید زندانی شي طالب ووژل شي د طالب کور ران شي طالب په دوبۍ امارات ګاونډي هیواد د مځکې په کورې کې ځای نه لري 2001 کې هماغه طالب له طالب سره باید ډسکشن وسي طالب ته د سولې دفتر خلاص شي طالب د راشي په حکومت کې د ګډونو کې طالب زمونږ ورور ده 2020 امریکا طالب د یو ځواک او یو قوت په توګه باندې مني د طالب سیاستوالو تر مخې ګونډه کیږي خپله ماتې مني هماغه امریکا چې د طالب مشرانو په سر باندې په میلیاردونو ډالر انعامونه یې کیو وخت تغییر کوي حالات تغییر کوي نه امریکا هغه زورور امریکا ده چې نور د په افغانستان د اشغال فکر وکړي او نه طالب هغه طالب ده چې د تروریزم او دهشتګر په نامه د خلک زولني ورته واچوي او د زندان د تورو تنبو چاته دی کی طالب یو نړیوال قوت ده طالب یو ځواک ده طالب هغه طالب نه ده چې چا په 2010 او 2001 کې سوچ او فکر کوه طالب په سیاسي ډګر کې په نظامی ډګر کې په مطبوعاتي ډګر کې په ټولو کې ورلد ریکارډ جوړ کړی د سرو زرو کپونه اخیستي دي طالب ته معمولی فکر مکوي موضوع ته متوجه شي د کابل ګوډاګي ادارې ورستای حالات به څنګه کیږي بس دوه تاسو توجه راړل قدرمن قربان حالا د وسته ورونو واقعا چې موږ په نورو ملکو سیاستو کې څه وکړو چې څوک چاته اډی ورکړي څوک د چا سره قراردادونه نشته کوي هغه قرارداد چې د موږ په دولت کې نشته شوی او امریکایانو ته چې 50 کال ابو پات شي دایمي هغه شکر لغوه شو نور چې څوک د چا سره واده کوي څوک د چا سره خیخي کوي څوک څه کوي خو په موږ د کار نه لري رابوش منګولیا صاحب تاسو سوالونه تقریبا حل دي او د سوالونه تکراری مشول ډیر زیات مننه غازی هلمند ته براشه غازی صاحب مبارک السلام علیکم عرض ادب مهرباني وکړئ محترم د یو شی په باره کې د اوریا صاحب ته سلامونه مخکې مرته بیا مرته سلامونه احترامات کوم اوریا صاحب نه یو سوال لرم په دغه باره کې وړاندې تفسیر وکړي په ټویټر او په سوشل میډیا باندې د طالبانو د پخوانی امیر شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور په ارتباط باندې یو مبارزه روانه د غواړي چې دوی یو څه د د لاسته راوړنې د هغه څه چې د امریکانو په مقابل کې کړي دي او بل اخره خپل د وجود په کبابېدو باندې هغه خپل مسؤلیت ادا ک چې هغه دغه حق تر خپل ژوند پورې درلوده چې تر څو دای ژوندایو د په خپل ژوند کې کوم لاسته راوړنې درلودلې چې نن طالبان په ټویټر فیسبوک او سوشل میډیا او په نورو رسنیو باندې لیکوالان هغه خلک چې د په نظر باندې فکر لري مثبت منفي دواړه شته تاسو په ان باندې اختر محمد منصور د طالبانو څنګه یو رهبر و څه لاسته راوړنې درلودله چې نن د ټولو افغانانو په زړه کې په یو حساب ځای لري او د قرباني ته ډیره په درنه سترګه باندې ګوري بله اوریا صاحب مهرباني غږیږي اوریا صاحب غږم شته غږم صحیح دی بالکل صحیح دی ډېر ستونزمن سوال ده په دومره لږ وخت کې به
دومره غټې پوښتنې ته جواب د میکروفون د غږ پیدا کړه. د میکروفون اوریا صاحب کاملا د دغه په خاطر باندې چې یو رهبر وو، یو څوک چې د امریکانو په خلاف د اشغالګرو په خلاف تقریبا ډیر وخت دغه جګړه رهبري کړله. نو تاسو کولای شئ چې که څومره وخت تاسو خپل هغه نظر ورکړئ؟ بلې واقعا ډېر ستر واکمن مدبره او دور اندیشه او ښه تصمیم نیونکی او باعصبه او په بریالیتوب باندې باورمنده او غرور او تکبر حتی نه درلود، له پروتنۍ، له صمیمیت او له محبت څخه ډک رهبر و. او په دا وروستیو کې چې ما ولوستل د لومړي ځل لپاره د استخباراتو برخه په امارت کې جوړه کړله چې دا دننه تشکیلاتو کې د سره لاسته راوړنه ده، ځکه چې دا استخبارات چې نظامي ځواکونه رهبري کوي، دا استخبارات سیاسي مشرانو ته معلومات ورکوي، طاقت کې هغوی رهبري کوي. او واقعا له هغه وخته تر اوسه پورې د طالبانو استخبارات خپل رغنده دنده په دننه هېواد کې هم په جنګ و جهاد کې، هم د اطلاعاتو او معلوماتو راټولولو کې، او هم په نورو ډګرونو کې ستره ونډه درلودله. هغه په داسې حالات کې و چې دلته د 53 هېوادونو استخباراتي شبکو شتون درلوده او دوی ډېر لوړ نظامي او استخباراتي تجهیزات درلودل، او دا د نړۍ ډېر پرمختللي او باتجربه استخبارات وو. اما د دغو استخباراتو په وړاندې کوم استخبارات چې د رهبر جوړ کړي وو، هغه وتوانېدل چې له دوی نه هم یو ګام مخکې او داسې خپل وظایف او دندې او مسؤلیتونه سرته ورسوي چې په عامه اصطلاح باندې دوی درک پیدا نشي کولی. او زما په آن باندې د دغه شل کلن جنګ او جهاد په بریالیتوب کې زیاته ونډه د دې استخباراتو وه، یعنې په دې معنی چې هغه شهید هم څه او اوس دلته شتون نه درلوده، اما د ده کارنامو، د ده کړنو، د ده نظریات دلته شتون درلوده او د دغه جنګ او جهاد په بریالیتوب کې ونډه درلودله او وروسته له دې به هم ونډه ولري. او په ډېر تعصب سره باید ووایم چې په ډېر بېرحمانه ډول باندې د شهادت رسیږي. خدای پاک دې وبخښي او دغسې ببره او بېرحمانه ډول باندې د یو رهبر، یو ځایي وژل دنیا لږ تجربه کېږي. او زه په دې باور یم چې یو ورځ به امریکا ووایي چې موږ دا غلط کار کړی و او موږ دا اشتباه کړې وه او باید حتما بخښنه وغواړي. نور څه نه غواړم، خو زه داسې فکر کوم چې که هغوی شتون نه لري، د هغوی فکر او عقیده شتون لري، د هغوی نظریات شتون لري، د هغه د لارویانو او د اسلامي تحریک او د اسلامي امارت د هر مجاهد، د هر غړي دنده دا ده چې د هغه لار تعقیب کړي، د هغه د فکر، د نظریاتو د عملي کولو لپاره د خپل د ځان تجربت ورکړي، ګامونه اوچت کړي او د هغه فکر چې افغانستان باید یو بشپړ ازادي او استقلال ته ورسېږي، باید په ډېر شهادت طلبانه ډول باندې ګامونه اوچت کړي او د هغه غوښتنې ته، هغه فکر ته، هغه لیدلوري ته چې په افغانستان کې باید یو اسلامي نظام، حکومت او دولت اوسېږي، د عمل جامه ور واغوندي. او دغه فکر ته چې اسلامي تحریک باید
یو با انضباطه با دسپیله او له ویاړ څخه ډک سیاسي نظامي تشکیل اوسېږي او دې کې هېڅ ډول تفرقه جدایي او ترقي رانشي. یعنې په دې باندې چې د ده د فکر پر بنسټ باندې د هر مجاهد د اسلامي امارات د هر غړي دنده دا ده چې وحدت ساتلو په خاطر باندې باید هر اړخیزه کار او تلاش وکړي. هغه که اوس هم نشته، دغه فکر، دغه نظریات، دغه ټول هغه څه چې غوښتل اوس شتون لري او دغه د عملي کولو لپاره باید په ټولو کلونو باندې کار وشي تر څو دغه روح په عامه اصطلاح باندې کار. مننه وریا صاحب. واقعا هم چې دا رقم مشر په ډېر وخت بعد احمدشاه بابا او میرویس نیکه همداسې الله تعالی داسې مشران موږ ته راکړل او دا ډېره غټه ځایه وه، ځای به یې هېڅکله ډک نه شي، خو د ده هغه لاره به هېڅکله افغانان پرې نه دي. قربان دې سم مجر دې سم وریا صاحب. د تا میکروفون کې داسې لږ غږ پیدا خش خش کوي، دغه لږ وښوروه د میکروفون سمې اوس درسته اوس صحیح کېږي. ته بیا هم دغه ګوشه کې صحیح بیا هم غږ کوي، دغه لږ داسې چې هغې کې کرس کوي لږ ورو داسې ډېر نه. راوبشو غازي هلمند صاحب ته. غازي هلمند صاحب مبارک، السلام علیکم، عرض ادب. مهرباني وکړئ هغه سوالونه چې په وطن او په ملت او په خلکو پورې اړه لري، دا چې نیکاراګوا اډې چاته ورکوي یا وینزویلا یا کالیفورنیا، هغه جدا حسابونه دي. راشي خپل وطن باندې ووایئ. مهرباني صاحب. اول سلامونه وتا ته وریا صاحب ته او جنرال موبین صاحب او د لوی ټولو ګډونوالو او افغانانو مسلمانانو مجاهدینو ټول ته سلامونه وایم ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی ستړی مه شې. مهرباني صاحب. خدای دې امان سلامت که خیر وسې وروره. نو د وریا صاحب څخه به دغه یوه پوښتنه وکړو، دغه یو سوال به ځینې وکړو په ډېر درناوي سره چې وریا صاحب دلته چې کم وخت کې امریکا راغلی وه، امریکا خو موږ د امریکا پر هېڅ ټکنالوژي باندې موږ نظر نه دی جوړ. زموږ نظر پر دې باندې جوړ دی چې امریکایانو دلته روپۍ راوړلې، صرف او صرف د روپو په مقابل کې زموږ د افغانانو اذهان اشغال کړله. نو هغه د ډرون په مقابل کې هم وکاروله، هغه د پنجاودو په مقابل کې هم وکاروله. داسې یې کړله چې د پنجاودو لاندې هم سړی درلودی چې هدف یې چاته ورکوي، او د ډرون لاندې هم هدف درلودی، سړی یې درلودی، لیزران یې د خلکو کورو ته غورځوله، او دماغونه هم د اوس پیالن هم داسې ور اشغال کړي دي چې هېڅ نه وه عقیده و دې ته نه لري چې اسلام به زموږ سره اوس څه وکړي یا به څه اوس دغه بس د دوی په فکر کې ورګرځېدلي دي چې تکیه و د اذهان یې ټوله د کفارو پر تیارو، د کفارو پر اډو، د کفارو پر دغو باندې تر اوسه پر امتیازاتو باندې جوړ دی چې کفار فلاني ځای ته ولاړه فلانی کار به وکړي، کفار فلاني ځای ته فلانی کار به وکړي. موږ افغانانو او مسلمانانو او د اسلامي امارت په مجاهدینو او خلکو ته څه پکار دی چې د دغو خلکو په دغه اذهانو کې دغه فکر ور پیدا کړو چې دغه کافران چې دلې ته ونه څه وکړو چې اوس د دیواله پر اخوا باندې یوه اډه یې هغه به موږ ته کم تاوان راورسوي، او یا دا په موږ پورې څه تعلق لري. دغه اذهان د دې خلکو به موږ په څه طریقه باندې په کم نوښت باندې موږ ور تیار کړو، ور جوړ به کړو چې دوی دغه خپل افغاني مفکوره خپله کړي او دغه غلامۍ د فکر او د غلامۍ د اشغال او د غلامۍ د ذهنونو څخه د دوی توجه راواوړي او ذهنونه د افغانانو او د مسلمانانو د یو باغیور غازي هلمند مخکې له دې چې تاسو ته جواب درکړي، شاهین صاحب محترم، دغه امریکایانو ته که چېرته په پښتونخوا کې یا په پاکستان کې اډې ورکول کېږي، زه وایم منظوریان به پرې نه ږدي، هغسې پنجابی اشغال نه مني، نو امریکایي اشغال به څنګه ومني؟ کېدای شي ښځې کورو کې کښېنئ شروع پې وکړي. نو منظوریان شته، مطلب ډېر تشویش د دوی نه کوي، سرې خولۍ والا د ژوندي وي که څنګه؟ بالکل مبین صاحب دومره معقول ځواب دی ورکړه. هغه څوک چې ریښه درته وایم چې ګډېدل چې پنجاب نه ازادي غوښتله، اوس خو تیار امریکا ورغله، هېڅ ضرورت یې دو نشته چې جګرخوني وکړو. هغه دې ورغله، مهرباني ډول وایي، ډمبک وایي، توله ورته وهي، ګډېږي ورته، ازادي دې ته واخلي دواړه نه. بیا هم وریا صاحب مبارک دا طرف د دیوال موږ څه د دی نه لیدلي وو چې اوس هغه طرف د دیوال موږ تشویش وکړو. مهرباني لږ تفاوت لري. تفاوت په دې کې ده چې پاکستان کې
پنجابیان وریا صاحب د مایک د غږ پیدا کړی ده داسې ګوشکي وکړو هغه ځای د ګوشکي پنجابیان معمولا له انګریزانو سره دوست خلک دي له هغو سره حساسیت نه لري او دغه سرو خولۍ والاو ته چې تا اشاره وکړله دا د امریکا دوستان دي زه وایم دوی به یې ډېر ورته وساتي کومک هم ورسره وکوي او تګ او راتګ به هم ورسره ولري وریا صاحب د موږ د په اصطلاح د خیر دی خو تاسو